السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. وای دا بچی ته رالی بابا مبارک دي شه. شکر الحمدلله. نن زما تعلیم خپل سر ته ورسېدو او دا ټول ستاسو د مهنت سیله ده چې الله پاک زمون په کور کې دا ورځ راوسته او زمون په کور کې خوشحالي راوسته. بابا مبارک دي شه بابا. الحمدلله. یا الله ستاسو لاک لاک شکر دی چې نن دې ته دا ورځ وخوه. بچیا الله دې په ټوله جان کامیاب کړه. الله پاک دې زما د زړه ارمانونه پوره کړي. او بابا دا ستاسو ارمانو چې زه په ښه کالج کې تعلیم وکړم او الله پاک هغه ارمان زما پوره کړو. دا ټول ستاسو د سختو برداشت دی بابا. ستاسو زما سره محنت کړی. اوس دا دعا کوئ چې زما په زړه کې ستاسو دپاره کوم ارمانونه دي الله پاک هغه پوره کړي. او بله ورځ مې یو ځای کې انټرویو ده. دعا کوئ چې په هغې کې مې الله پاک کامیاب کړي او په یو ښه ځای کې راته نوکري میلاو شي. زما په زړه هم ستاسو دپاره ډېر ارمانونه دي چې الله پاک وستا پوره کړي. بابا دعا راته کوئ چې الله مې په دغه ټیسټ کې کامیاب کړي. بچیا زما دعاګانې همیشه ستا سره دي او الله پاک دې هغه وکړي په کوم کې چې زموږ خیر وي. دا واخله او ته اوس تللی شې او که ضرورت و نو تا ته بیا موږ رینګ وکړو. نیکسټ یا لګه بل نه ولېږه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی زما نوم نور واحد دی او زه انټرویو دپاره راغلی یم جی او دا زما سی وي دی. ماشاءالله ماشاءالله تعلیم خو ډېر اعلی دی. ډېرې ښې پوزیشنې دې اخیستې دي. هلو السلام علیکم. ښه 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 زه بس ټیک ته چې خبره ورسره ډن شوه نو دا نوکري به هغه له ورکړو ولې چې شپارش هم زیات دی او پیسې هم ورکوي. ښه 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 بس داسې وګڼه چې دا نوکري هم د هغه شوه دی به کور ته راولېږي. زه اوس دې ټایم کې په ډیپټۍ باندې یم. ملګري ستا تعلیم ډېر اعلی دی خو د بل سپارش ستا نه ډېر بالا دی. نو زه ډېر افسوس سره وایم چې دا نوکري زه تاله نشم درکولی. زه اوس ته تللی شي. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. وای دا بچی رالی وای دا بچیا څه ډېر پریشان راته ښکارې. ولې خیر خو دی؟ بابا هسې سوچ کومه چې دا سپارش او پیسه دومره زورور شی دی چې د یو انسان حق بل له ورکوي. بچیا پیسه او سپارش دومره زورور شی دی چې د قاتل نه بېګناه او د بېګناه نه قاتل جوړوي. بچیا دا خو ستا لا شروعات دی. ته به ډېرې بې انصافۍ وینې. د همت نه کار واخله. د همت نه. ټیک ته بابا سبا مې یو بل ځای کې انټرویو ده او دعا راته کوئ چې الله پاک مې په هغې کې کامیاب کړي. بابا بچیا زما دعا همیشه ستا سره ده. الله پاک دې په هر ډګر کې کامیاب کړه. الله دې تاله کامیابي درکړي. آمین آمین. بابا تاسو کښېنئ زه تاسو له یو پیاله تریخ چای بخوم. صحیح ده؟ خوښه ده بچیا. یا لکه بل لا پرېږده.
السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام، کښېنه. مننه جی. جی زما نوم نور واحد دی او انټرویو دپاره راغلی یم جی. دا زما سوي دی جی. دا خو ټیک ده، خو د دې نه هم نور څه ورسره شته او که نه؟ سر پوهه نه شوم ستاسو په خبره باندې. په لنډو الفاظو به دې پوه کړم، ولې چې ما سره هم دومره ټیم نشته. موږ د چا په لاس کې ډګرانې نه سیم کوو، بلکې د هغه په لاس کې د لوټونو شمېر کېږي او بیا پولي کېږي چې د چا د پیسو وزن زیاتي نوکري هم هغه ته میلاویږي. سر په معذرت سره به یو خبره کومه. د ټول ناول خو زه دومره وس نه لرم چې دا نوکري په پیسو باندې واخلم، او که چېرې وس مې لرلی هم نو بیا مې هم د خپل ضمیر سودا نه کولی کېږي. چې وس نه لرې نو اوس زموږ ټیم سره خرابې. ځه ګیټ اوټ. د روپیو وس پینۍ په جیب کې به روپۍ نه لري، پته نشته چې د کم ځای نه راکوزېږي او دا خوبونه به ویني چې زه به سرکاري افسر جوړ شم. دا څه ګپ دی هلکه، بل لا پرېږده. ملګري ته مې ولدلې خپل وخت راته رایاد شو. ما په خپله مې پیج لیکل ده، خو چې روپۍ را سره نه وي نو دې افسرانو له دا چې یې په خو مزه و. دا واره ته کوم الله دې نصیب ښه کړه نړم. السلام علیکم نور وایدا. وعلیکم سلام. څنګه یې لکه اړو پته دې نه لګي؟ ورکو شانه خیر دی. لکه دې نه مې رینګ کړی و، ما یې چې خوشخبري درته واورم. د څه خوشخبري؟ لکه خوشخبري دا ده چې په ایجوکیشن کې راته جاب میلاو شو، سرکاري نوکر شوم. ما وی چې دې ورور ته ټلیفون وکړم او دیم خوشحاله شي. بیا خو مبارک شه. دا راته ووایه چې انټرویو دې پاس کړه. لس لکه روپۍ مې نوکري واغسته او زما د تره زوی نه دی ګل چپړې، هغه م واغسته. ستا کم یو د تره زوی؟ مړه د کلاس په اخریني ډیسک کې چې به راسو هغه شین قند چې به بهېده، خپل نوم لیکل چې به ونه ورتله ګل چپړې، هغه له منډه په 15 لکه روپۍ واغسته نوکري. واو هغه خو مړه بس نن سبا خو چې د 100 روپۍ کنه کار به کېږي. او اوس خو شین د خندا پروت دی او خپل نوم لیکل ولم نه ورځي. دې له به ګوره چې دله څوک ځي دا لیکل بدله کوي یاره. خو بس د نصیب خبرې دي مړه، او بس چې روپۍ نه سره یي که نه نو تا ته پته نه ده دا خو داسې پاکستان دی چې لینډ به دې رواني. خو که تا تعلیم هم کړی ورور مې که نه، خو چې روپۍ نه یي نو یو شی درته نه میلاوېږي. او خیر مړه دا خبرې پرېږده، بله ورځ زمونږ کره پالټي ته خامخا به راځې. زه به ستا انتظار کوم ګوره ورور. ټیک ده ذیشان خان، کوشش به کومه چې درشمه انشاءالله. ها صحیح شو. سلام علیکم. شکر دی نور وحیده چې ډګریانې زمونږ پوره شوې، او زما پوره یقین دی چې ستا سرکاري نوکري پخه ده، ځکه چې ته په موږ کې قابل یې. خو چې زمونږ به څه کېږي؟ زمونږ به څه کېږي؟ کباړ راټولو کړم کباړو. چې دونه دې شوق دی چې په خپله کمپنۍ کې دې ولګومه. دا خو ساده دی قمقل دی. الله پاک دې په موږ ټولو خپل رحم وکړي. امین. او باران راورېږي، زر ځئ چې ځو، زه به خپل بابا باندې زهری وکړم. ځئ ورځو راځئ. ارمانونه خو دې خاورې شو. د بابا سره چې څه پیسې وې هغه خو ستا په تعلیم باندې ولګېدې. نور ترې څه غواړې؟ نور په بابا باندې ځان مه بوج کوه او د دې دنیا نه ډېر لرې لاړ شه.
را پته وی ته به بوزدله لویږې نو ما به ته پوړوکوالي وجلوي پوړوکوالي باندې او زه خو تا پسې دې لپاره شاته را روان وم چې ما یې د دا تماچه سره بهر راغستې ده د دې بوزدلې ده بهر راغستې ده چې ته مې پرې ځان وژنې بابا زه څه وکړم زه نور بوج جوړېدل په تاسو باندې نه غواړم زه خپل ځان په تاسو باندې بوج کول نور نه غواړم ځکه مې خودکشي کوله ځکه مې ځان وجو ته څه وې چې ستا د مرګ نه بعد به زما بوج کم شي نه ستا د مرګ نه بعد به زما بوج ښه سیوا شي ښه سیوا شي او دا خبره به ما خوري چې ما یو بوزدله لوی کړی بوزدله بابا زه څه وکړم بابا دلته زما د تعلیم څه قدر نشته زما د تعلیم قدر ما ته زما حق نه میلاویږي زما تعلیم بیکاره دی بابا ما تا تعلیم د دې لپاره نه وکړی چې زما بچی د لوی افسر جوړ شي ما په تا تعلیم د دې لپاره کوو چې په تا کې شعور راشي او ته د تعلیم سره جاهل نه شوې جاهل او د دې دنیا هره لار د لاندې نه خیږي د بهر نه راکوزېږي بچیا ځان پوهه که په دې خبره کامیابي به سرکاري افسرۍ کې نشته کامیاب هغه انسان دی چې خپل کاروبار شروع کړي او د پاکستان 90% خلک کاروباریان دي په سرکاري نوکرو پسې نه ګرځي بچیا کامیاب هغه خلک دی چې خپله مزدوري کوي خپل مهنت او مشقت شروع کړي او کامیابی د الله په لاس کې ده بچیا د الله نه مه ناامیده کېږه مه ناامیده کېږه بچیا مه ناامیده کېږه نور واحد په هغه ورځ دا عهد او واده وکړه چې زه به دومره محنت کوم چې زما کامیابي به دنیا تسلیموي او ځان به یو مقام ته رسوم نور واحد د یو نوي ژوند د سحر نه شروع کړه او قسمه قسم کار ته یې غاړه کېښوده څه وخت بعد نور واحد هغه ډګر روان شو د کومې چې نور واحد ته انتظار و او یو غټ بزنسمین ته جوړ شو تاریخ ګواه دی چا چې سختي برداشت کړي او محنت یې نه پرېښودی کامیابي هم د هغه خلکو مقدر وي که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیو خوښ شوي نو زموږ یوټیوب چینل سواد KBK واین ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان هم دباو کړئ